ولسمشرمحمد اشرفغني وایي وسلوال د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي، خو حکومت به افغانستان ثبات ته ورسوي او کرنه د ثبات اساس جوړوي. ولسمشرغني چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون پرانیست، وویل چې د یو فعال کرنیز سیستم پرته افغانستان نشي کولی خپل زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال و زراعت که تمام مردم ما را ضروریاتش مکفی کنه، ما مسئولیت داشته نمیباشیم. ولسمشرغني ویل دا مهال د افغانستان په ټولو ښارونو کې ترډيره له بهره وارد شوي کرنیز محصولات لیدل کیږي چې لامل یې د ښارونو او کلو ترمنځ د اړیکو نشتون دی. د ولسمشر په وینا افغانستان هر کال د 3 میلیارډ ډالر په ارزښت کرنیز محصولات واردوي. ولسمشر اشرف غني ټینګار وکړ چې افغانستان باید په خپل د یو وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل شي. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني همداراز ویل چې اوبه، مځکه، اصلاح شوي تخمونه، د کار وسایل او بزګر د کرنې اساسي عناصر جوړوي او حکومت په ټولو دغه برخو کې کار کولو او پانګونې ته ژمن دی. د ویل حکومت اوس پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې تر راتلونکو 2 کلونو پورې د افغان ځواکونو د خوراکي موادو مصرف چې د کاله 6.5 لکه ټنه ته رسیږي له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه تامین شي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو 3 ورځنی نندارتون د کابل په بادام باغ کې د ولسمشر لخوا پرانیستل شو. په همدې حال کې د اکتوبر 15مه په نړۍ کې د بزګرو ښځو نړیوال ورځ ده. د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله ضمیر د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په پرانیست غونډه کې ویل چې حکومت پلان لري څو د کرنې په سکتور کې د ښځو ونډه پراخه کړي. توجه جدی به فعالیت‌های زنان در سکتور زراعت. ښاغلی ضمیر وایي د افغانستان د کرنې په سکتور کې د ښځو فعالیتونو ته په پاملرنې سره موږ پریکړه وکړه څو د کرنې په سکتور کې د ښځو د ونډې ملي ستراتیژي رامنځته کړو. دغه ستراتیژي د خوراکي موادو د بحران په مخنیوي او د خوراکي موادو د خوندیتوب په برخه کې ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې که چیرې دغه وزارت لازمه مرسته ترلاسه کړي نو دا هیواد به تر راتلونکو 2 کلونو پورې د کرنیزو تولیداتو له درکه په خپلو پښو ودرېږي. کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسي نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپله په کور کې دننه تولید کړي بلکې ګاونډي هیوادونو ته به هم صادرولی سي.